بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه، هیله چې ښه اوسئ، صحتمند اوسئ، روغتیا او سلامتیا مو غواړم. دا هم د شهید امان الله کورنۍ ده. دوی به تاسې وړاندې هم لیدلي اوسي او فکر کوم دریم یا څلورم ځل به وي چې موږ دلته راځو. ښکلا څنګه یې ته؟ مکتب ته ځې او ته هم ځې خوراکی؟ ښه. څنګه دي درسونه هم څنګه روان دي؟ ورورکه ته ښه یې؟ فامیل ته خیریت دی؟ خدای دې وکړي چې ښه واوسې او دا یو څه وخت په تاسو باندې ښه تېر شوی واوسي. څنګه شول مشکلات هم یو څه ناڅه حل شول که نه شول؟ مشکلات به دا د کور کرایه مې خلاصه ده، بس د خدای د خیر کړي شی پیدا شي. د کور کرایه لږه پاتې ده. د کور د کرایې مسله تر اوسه پورې نه ده حل شوې؟ او هماغه د میاشتې 8000 افغانۍ دي چې هېڅ درکې نه کېږي چې له کومه ځایه پیدا شي. ښکلا ستاسو مشکلات دي؟ ستا خو څه خبره نشته، مکتب کالي دې هم برابر دي، کتابونه دې هم هر څه او ستا هم خو چې نشته ده. ښه، موږ ډېرې خبرې نه کوو. ما وړاندې هم څو ځله یادونه کړې د دې کورنۍ لپاره، د دوی پلار د دې هېواد د ساتنې لپاره، زموږ او ستاسې د ولسونو د ساتنې لپاره د روژې په مبارکه میاشت کې شهید شو. له هغې نه پاتې شول د دوی اولادونه چې په نورو موږ نه غواړو چې نور خلک راشي، فقط همدغه ښکلا او دغه ورورک او دغه بله خورکۍ موږ چې هر ځل راځو له دوی سره خبرې کوو. دوی دلته په یو کرایي کور کې اوسېږي چې د دوی د کور کرایه د میاشتې 8000 افغانۍ ده چې دوی د انکم یعنې هېڅ درک نه لګېږي، هېڅ داسې یو منبع نشته چې دوی دغه 8000 افغانۍ له هغې منبع نه ترلاسه کړي. هماغه ده چې مشکلاتونه یې ډېر دي. دوی چې کله پلار یې شهید شو نو دوی د کور د خاوند سره خپل مشکل شریک کړ چې زموږ پلار شهید شوی، هغه وخت کې 8500 افغانۍ کرایه وه. یا هغوی دونه وکړل چې هغه 8500 په ځای ورته 8000 کړله کرایه. ما تر ننه پورې هره میاشت چې د دوی پوره کېږي دا د کراګانې پرې همدغسې پاتې کېږي. نو خدای دې وکړي چې دغسې یو هېوادوال پیدا شي چې دوی د کور د کرایي مصرف خپل په غاړه واخلي، ځکه خدای مکړه چې داسې نه شي چې بالاخره د دغه کور هم د دوی د لاسه ووځي. ښکلا خورکۍ چې اول دفعه موږ رالو دلته په مکتب کې نه وه، بیا په مکتب کې شامله شوله، بیا دلته څادرونه او بادشي نه موږ واصلو. د دې تر څنګ هره میاشت موږ هڅه کوو چې دوی ته د یوې میاشتې لپاره خوراکي مواد راورسوو چې تر څو دوی چاته احتیاج نه شي، لاس یې چاته اوږد نه شي. په هماغه لړۍ کې دا میاشت مو هم ورته اوړه دي، وریجې دي، ګوړه ده، مالګه ده، تر څنګ لوبیا دي، وریجې دي او دغه مختلف شامپو، صابونونه او مایع ظرف شوي ده، هغه هم صابون دی، هغه شوده دي، چای دی، بوره ده او هغه هم بوره ده، دال دی، غوړي دي او شیریني ده. دا هم ستاسې د دې میاشتې لپاره خدای دې وکړي چې تر بلې میاشتې پورې ورسېږي او که مشکل سره مخ نه شئ. هغه د چا چې دي هغې ته به دعا کوئ. الله دې ایوب ته نور هم ډېره تېر ورکړي، الله دې تاسو سره هم ښه وکړي، الله دې ایوب ته نور ډېر تېر ورکړي. خوشحاله اوسئ. موږ بیا هم هڅه کوو چې وخت په وخت تاسو ته رسېدګي وکړو. کور ودان. مننه.